الله الرحمن الرحیم راځو نن تاسو ته چې دی دا ښیو چې څنګه ونس کنیکټډ وای فای پاسورډ به څنګه معلوموو که چېرته تاسو یو ځلې کمپیوټر سره مو وای فای وصل کړي وي که هغه هر یو دې کمپیوټر سره چې څومره وای فای یو ځل وصلې شوي دي او اوس فعلا چې دی زه نه پوهېږم چې د هغې پاسورډ څه شی دی نو د هغې د پیدا کولو لپاره به تاسو راشئ چې دی سی ام ډي دلته چې راغلی سی ام ډي ولیکئ په هر ځای کې که سرچ کې ولیکئ خلاص سی ام ډي نو تاسو له به چې دی کمانډ پرومپټ راشي دې باندې به رایټ کلیک وکړئ او رن از ا اډمنسټریټر به کړئ داسې چې کله دلته راغلی دلته یو دوه درې کوډه تاسو نه غواړي لومړی به راشي او دلته به ولیکئ چې دی نیټ ایس ایچ دا به انټر کړئ هغې نه پس مو چې کله دا انټر کړلو تاسو به بیا چې دی د دې نه پس دلته یو بل کوډ ولیکئ ډبلیو لین به ولیکئ ډبلیو لین سپیس په ورکړئ او شو پروفایل به ولیکئ شو پروفایل او دا به چې دی انټر کړئ دلته موږ ته ټولې هغه وای فای ګانې وښودلې چې د دې کمپیوټر سره وصل شوي دي نو تاسو اول کوشش وکړئ که چېرته چې دی دا کاپي کړئ ځان سره ولې که د کاپي مشکل چې دی کاپي مو نشو کولی نو لنډ اسانه ترتیب یې داسې دی چې تاسو به دلته لاړ شئ د لاندې ځای کې ولیکئ چې دی ډبلیو لاین ولیکئ او شو هماغه پروفایل چې دی پروفایل دا ولیکئ سپیس دلته اوس چې دی کوټیشن شروع کړئ کوټیشن مارک چې دی مطلب دا شروع کړئ او د دې په منځ کې دغه پاس نومونه چې تاسو کوم یو وای فای غواړئ چې د هغې کوډ پیدا کړئ نو دا دلته ولیکئ او د هغې چې دی فور ایگزامپل زه راځم چې دی اوپو ا 450 د دې دغه پیدا کوم کوډ پیدا کوم نو زه چې هلته سره کوم دی هماغه ترتیب باندې به یې زه ولیکم چې دی اوپو سپیس ا 450 نو دا به زه ولیکم او کوټیشن مارک په بسته کم سپیس په ورکم او دلته به ولیکم کی از اکول ټو کلیر دغه شی به ولیکئ دن انټر به یې کوئ بیا چې کله تاسو له دا سیستم دا راغلی نو تاسو دلته راشئ سیکیورټي سیټینګ ته راشئ په سیکیورټي سیټینګ کې تاسو سره دلته شته دی دې ځای کې یعنې د دې وای فای کوډ چې دی 1 2 3 تر 8 پورې دی دلته ګورئ کی کنټینټ چې لیکل شوی دی دا زموږ سره د دې وای فای کوډ دی نو دا که چېرته غواړئ دا تاسو نه هیر اوسېږي تاسو غواړئ بېرته بیا وصل کړئ نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ دا ورسره وصل کړئ